إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرا إن شاء الله من رسول صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت د درسونه شروع کو، او د دې لپاره چې موږ خپل پیغمبر وپېژنو، بل دا چې د ډېرو ملګرو او د ډېرو خلکو ارمانو چې د سیرت بیان کړی شي او موږ یې واورو. زموږ خو خپل ځاني دا ارماني چې هر سم بیان کړه، په د طاقت پورې خبره یې، د وخت پورې، او دا بیانول داسې آسان کار نه، تبصره آسان کار دی چې لکه وروسته سړی لاړ شي بیا تبصره کوي، نو تبصره آسان کار دی او بیانول ګران کار دی. دې کې څه شک نشته، زموږ تجربه ده چې درس کول، کتاب لیکل، د دې لپاره څومره کوشش او محنت پکار یې، هغه کسانو ته د هغې پته نشته چا چې دا نه دي کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم د پیژنګلو لپاره به دا مبارک درسونه کوو انشاءالله. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دم ګران کار دی، او زما په شان ګناهګار سړی به څه بیان کړي، خو موږ خپل کوشش کوو، ځکه چې د یو غټ انسان په باره کې خبرې کول دا ډېره غټه ذمهواري، او داسې عام سړی نه و چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو. کله یو سړی د بادشاه په باره کې خبرې کوي نو ډېر احتیاط کوي، غلط څه ونه وي، د غټ سړي په باره کې خبرې کوو نو دا بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی، د ده په باره کې چې خبرې کوي نو ډېر احتیاط به کوي. او بار بار موږ دا خبره کوو چې کله مې یو سړی د رسول صلی سیرت بیانوي یا لیکي، یو ځای پکې داسې راشي چې سړی دا سر ټیټ کړي او قلم یې ودرېږي او ژبه یې ودرېږي، او دې سوچ کې شي چې دې انسان په باره کې زه نور څه ووایم، الفاظ د سړي سره ختم شي. دومره اوچت انسان دی، او الله سبحانه وتعالی دغه تزکیه کړې ده، دغه تذکره یې کړې ده چې انشاءالله هغه په روان درسونو کې به راځي. رسول صلی الله علیه وسلم تزکیه الله سبحانه وتعالی کړې ده. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول او سیرت اورېده د زړه غذا ده او د زړه خوراک دی او د نفس خوشحالي ده، او سترګې پې د مسلمان یخي، بلکې د الله سبحانه وتعالی دین یو حصه ده، یو عبادت دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي. د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند کې ناشنا درسونه، عبرتونه پراته دي چې هغه به انشاءالله تاسو واورئ او موږ بیان کړو. د دې نه مخکې چې موږ سیرت ته ننوځو، یو څو خبرې لازم دي. اولنۍ دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو فایده څه ده، نو جواب د هغې دا دی، یو څو فایدې به ذکر کوم. اولنۍ غټه فایده چې دا یو عبادت دی، په دې باندې الله موږ له اجر راکړي، لکه څنګه چې اوس موږ لمونځ وکړو، یو عبادت موږ وکړو، دغه شان د سیرت بیانول، اورېدل، لیکل، مطالعه کول، دا هم عبادت دی. د ډېرو خلکو دې خبرې ته سوچ نه ځي، د سیرت اورېده یا مطالعه کول دا داسې عام غوندې خبره ښکاري، حالانکې د سیرت بیانول او اورېدل، لیکل، مطالعه کول دا عبادت دی چې په دې باندې انسان الله سبحانه وتعالی ته نږدې کېږي. نو د سیرت چې کوم بیانو به
په دې باندې موږ الله ته نږدې کیږو او دا به یو عبادت زمونږه. نو غټه فائدہ به کې ده. دویمه فائدہ په سیرت کې هغه ده رسول صلی الله علیه وسلم د انسانانو لپاره د پیریانو لپاره د ټول لپاره یو نمونه ده، یو قدوه ده چې په دې به خلک روان شي په عقیده کې، په عبادتو کې، په اخلاقو کې. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، یقینا ستاسو لپاره په دې پیغمبر کې ښه نمونه پرته ده. نو موږ د هغه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او اقتدا نشو کولای چې څو پورې موږ دغه سیرت نه مطالعه کړي. یو سړی چې په پیغمبر پسې روان په پیغمبر پسې دا به معلومه څنګه چې پیغمبر څنګه ژوند تیر کړي او څنګه عبادت کړي، دغه عقیده څنګه نو دغه لپاره به لازم سیرت مطالعه کړي. نو ما خبره ده کوله چې څو پورې د سیرت نه پیژندلې د رسول صلی الله علیه وسلم نو دا هغه پورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم اقتدا او تابعداري نشي کولای. د دویمه فائدہ شو. دریمه فائدہ د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې او دغه د تور طریقې د یو تله ده چې باغی باندې موږ خپل اعمال تلو. نو کم اعمال چې زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره موافق شو هغه به قابل قبولی او کم چې موافق نه و هغه به مردودي. نو د هغې لپاره به لازم پکار دی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ته واپس شو او د هغه سیرت مطالعه کړو. سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه دا خبره کړې ده او خطیب بغدادي په خپل کتاب کې راوړی دی، وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الميزان الاكبر. رسول سم یو غټه تله ده فعليه تعرض الاشياء. نو ته چې سکه دغه تلې ته مخامخ کې على خلقه وسيرته وهديه، د رسول سم اخلاق سیرت دغه تور طریقه. فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. نو چې څو سره برابر شو بری تله کې هغه به حق او چې څه په خلاف شو هغه به صحیح هغه به باطل. نو دا یو فائدہ د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو کې چې موږ ته د خپل اعمالو پته ولګي چې موږ به څومره وبو کیو، زموږ د دینداری څنګه ده، زموږ د عبادت چې کوم روان دي دا څنګه دي، آیا دا به قبول شي د الله په در کې او کنه، آیا دا زموږ د عبادت او د ژوند د طریقې دا غشاندي کنه لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم وي. نو دا غټه فائدہ ده په سیرت کې او د موږ سره دریمه فائدہ شو. څلورمه فائدہ ته د هغه وخت پورې په قرآن باندې صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې تا د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه مطالعه کړی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن په خپل ژوند کې ټول راوستی او عمل یې پې کوو. نو چې دا قرآن ته وی د دې ترجمه او تفسیر ګوري د رسول صلی سیرت وسره ګوري نو ته په قرآن باندې پوه شي. لکه عائشہ رضی الله عنها نه چې کله تپوس شو چې د رسول صلی اخلاق څنګه و، هغه وی کان خلقه القرآن. د رسول صلی اخلاق سو هغه د قرآن په قرآن کې چې څه دي دغه په رسول صلی الله علیه وسلم کې دنه نو است قرآن وی دغه عملی نمونه هغه څوک ده، هغه رسول صلی الله علیه وسلم. بل ده چې قرآن کې چې کوم آیتونه نازلېږي او کوم سورتونه نازل شوي دي د بعضو اسباب شته، لکه د یو حدیثي سره تعلق ساتي، د یو واقعي سره تعلق ساتي، یا چا د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړي، دا ټول خبرې په سیرت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې ذکر الله د آیتونه نازل کړو، دغه ذکر الله د آیتونه نازل کړو، جهاد په موقع یا د منافقانو راخره کول لپاره یا چا ته پوښتنه وکړو، یا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیان مبارک الله دا خبره کړي په دې موقع باندې، دا ټول خبرې په سیرت کې د ناراضي. نو دلیل شو په دې باندې چې کوم سړی سیرت باندې ځان پوه کې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت معلوم کړي نو د قرآن باندې پوهیږي. دا څه فائدہ شو؟ څلورمه. پنځمه فائدہ غدا ده چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت لولي او زده کوي
د محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیری او حدیث کې د رضی متفق علیه حدیث ته لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تاسو کې وسله دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدای چې سو پورې ما سره د خپل بچونه د خپل مور پلارنه او د ټولو خلکو نه زیاته مینه نه کړي چې کله د ټولو نه د دوی سره د مینې نه زیاته مینه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړه نو به ته مؤمن کامل مسلمان به. نو د سیرت چې مطالعه کوي او د سیرت چې اوري ستاسو د مینه محبت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره غډيري او دا واضح خبره چې کله سړی د رسول صلی الله علیه وسلم واقعا اوري چې هغه دا چلو کو دي چلو کو دي سه عبادت کو دي سه هغه د امت لپاره کوشش کو ستاسو محبت به خډيري نن چې ستاسو سره محبت ته ثواب داغې نه ډيري بروز به داغې نه ډيري نو د ایمان هغه اوچته درجه ته ورسېد دي سیرت تلاسه د سیرت ته اوري محبت به وسه ډيري چې سړی خپل پیغمبر نه پیژني نه دی به س د رسول الله سره محبت وکي. ګوره په دې سیرت کې به واقعي راشي ان شاء الله چې د رسول الله سره دغه دشمنان ملو شي به دغه سره څو وخت تیر کړي به دغه متاثر شي او ایمان راوړي ځکه چې دغه سیرت ولیدو دغه ژوند ولیدو چې څنګه انسان دی څنګه اخلاق دي لکه ثمامه د یمامه د اهل الیمامه دغه چې کوم مشر او ونی ویشو او جمعه تراوستې شو او الته استنی پوری تړل صحابه کرام ان شاء الله واقع به تفصیلا راځي بیا اسلام قبول کو. الغرض موږ د واقع کې دا زموږ مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله اسلام قبول کو یا محمد والله ما كان على وجه الارض ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. ويا محمد صلى الله عليه وسلم د زمکه په دې مخ باندې چې زما د چا مخ بدی شو غستا مخ او وس د زمکه په دې مخ باندې کې زما د چا مخ وخت نه غستا د مخ ورته کې چې دغه سیرت یو کته هغه ولیدو چې څنګه چې انسان دی نو دغه چې کله موږ د رسول الله د سیرت مطالعه کوو ګورو وایو نو زموږ محبت به دغه سره هغه زیاتیږي سیوا کیږي به د پنځه فائدې شو. شپږمه فائدہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې ډیر بیانې او بیانې نو هغه باندې به درود ډیر وي او کوم سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وي نو د الله سبحانه وتعالى طرف نه هغه باندې رحمتونه برکتونه د بار بار راوري او حدیث کې راځي چې هغه غمونه الله ختمي او دغه حاجتونه الله پوره کوي چې کله سړی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وي. نو په دې سیرت کې بار بار موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوو او څنګه به تذکرہ نه کوو چې سیرت داغه ده او لازم به داغه تذکرہ بار بار راځي. ندام د دې سیرت یو فائدہ ده د دې مجلس یو فائدہ ده چې په دې کې تذکرہ د رسول صلی الله علیه وسلم ډیره کی ځکه بعض علماو د علم طلب کولو په وخت کې د یو فقيه مجلس پرې خو دی او د محدث مجلس لتلی فقيه انساني غالبا چې هغه د علماء اقوال بیانوي یعنی پلانی دي سی ویل پلانی دي سی ویل پلانی علم داوی پلانی داوی زما راي دا او محدث هغه چاته ویل کی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانوي نو چې به دې تاسو کړی چې ته د پلانی عالم سره وکیناستین دلته رالی ویلته د سره درود نه ویل کیږي او په دې مجلس کې همیشه پر رسول صلی الله علیه وسلم درود ویل کیږي ځکه وې دي تر عالمه نو د برکت دغه مجلس چې بکم کې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کی الته درود ویل کیږي او چې درود ویل کیږي نه الته رحمتونه او برکتونه راوريږي د الله سبحانه وتعالى طرفنا. اسو فائدې شي شپږ ومه فائدہ غدا ده چې د دې سره ایمان ډیری د دې سیرت اوریدو سره او بیانولو سره ایمان ډیری د ایمان په یو ځبان نه دی ولا چې بزا ولاله د لقیږي نه بلکې د ایمان کمیږي زیاتی. نو څومره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او اوري دومره به زموږ په ایمان کې ترقی راځي. کې سره اسیم کینی او مقصد دا نه چې ایمان په ډیر کما
خو الله سبحانه وتعالی به په دې زړه کې وته دې سیسه ورواچي د متاثر شي ایمان به ډیر شي دغه مجلس نو به دې زړه به نه کیږي د مجلس نه پاسه او د رسول سم دومره خوږ سیرت ته دومره ناشنا سیرت او د رسول سم خواته څخه کسان راغلي دغه د اخلاقونو دومره متاثر شي دغه د سیرت دومره متاثر شي چې راغلي دنیا له او ځان سره ویوړو سه ایمان راغلي دنیا له او ځان سره سه ویوړو ایمان ځکه حدیث کې د رضی امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی د انس بن مالک رضی ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه غنما بين جبلين یو کس پر رسول په سراغه او د رسول سم نه غوښتنه وکړه ایزه غریب مال سرک رسول الله صلی الله علیه وسلم د بيزو ګړو دومره غټ کندک ورکو چې دو غرونو په منځ کې علاقه او د پوره ډکای دومره غټ کندک رسول سم هغه ورکو چې کله خپل قوم ته ورغه وی یا قوم اسلموا اي قوم اسلام قبول کړي فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاله سور کینو دسی ورکی چې د غربت نه بینيري وان كان الرجل لا يجيء اليه ما يريد الا الدنيا ويسړی په رسول په سره دنیا به غوښته لکه دا سړی راغلی وکړه خو ځان له غوښتو چې رسول الله مال سره فما يمسي حتى يكون دينه احب اليه من الدنيا بما فيه دا سړی برابر پر رسول په دنیا به غوښته خو چې د رسول د مجلس نه وته نو دنیا او په دنیا کې چې سدي د دین به زیاته مینه د بیا د دین سره وا هغه نو متاثر شو ما خبره ده کول چې د سیرت سره ایمان ډیری ست ایمان کې به ترقی راځي د کافر راشي پر رسول په هغه د اخلاقونو متاثر شي موته مسلمانان یې موږ په غو ایمان راوړي د لازم به د سیرت تلاسه زموږ په ایمانونو کې ترقی راځي او زیاتیږي با و فائدې شو اتم فائدہ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو سره او اوریدو سره انسان په ټول دین باندې پوښ په ټول دین به پوښ ځکه چې دا د دیرش کالو سیرت دی چې دیرش کال رسول سم څنګه تیر کړي او دا غینه مخکیم دي خو اهم بیا کم کی چې مسائل او احکام دی او عبادت دی هغه غوړي چې رسول سم تکره نبوت میلاو شو هغه دیرش کال دی د دیرش کال کې رسول الله سلام د عقیده د پاره کوشش او مهنت کړي احکام او عبادت جهاد د کفار سره معاملات د مسلمانانو سره معاملات د بیبيانو سره معاملات د کورنۍ مسائل د ملک مسائل د ټولي خبرې وبدي کې د ناراضي نو د سیرت چې کله ته واوري او بیان کې او مطالعه کې نه ته په دین باندې پوښ قرآن حدیث تفسیر د ټولي مسلې وبګي د ناراضي ان شاء الله کله سبحانه وتعالى چې جون راکونو ناشنا فواید به تاسو په دې درسونو کې اورئ ناشنا قیمتي فائدہ د رسول سم یو قدم چې علي اوچته یو لګي بغي کې یو درس او عبرتي نو د څه فائدہ شو اته نه هم فائدہ ده د رسول سم په سیرت بیانولو کې او په سیرت اوریدو کې هغه ده چې دعوت طریقه به زده کې دیرش کاله رسول صلی الله علیه وسلم مسلسل دعوت کړي الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر اے صادر اچون کیا او اے کمبل اچون کیا پاس خلق وې روا وربک فکبر د خپل رب لوی بیان ک رسول الله سلام خدیجه رضی الله عنها توي او یا خدیجه ولا زمن النوم د خوب غزوانه ویلاړه د خوب او د آرام غوخ هغه لړ او هغه چې رسول الله پاسېدل د مرګ پورې هغه په دغه کوشش کې او په دغه مهنت کې د خپل رب لوی بیانول او خلک یې راول د دیرش کالو سیرت چې توري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین ته دعوت طریقه نه زده کین بل به د سنې زده کې څنګه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو ته ور کړي د رسول سم طریقه د دعوت د غوی د شبهات او جوابونه د غوی سره معاملات د يهود او نصارو سره معاملات يهود او نصارو له دعوت دشمنانو سره معاملات اغوی ته دعوت خپل بیبيانو ته دعوت خپل ملګرو ته دعوت خپل قام قبيله ته دعوت ټولي دنیا ته دعوت
پیریانو ته دعوت دا ټول خبرې په دې کې دننه راځي. د دین یو داعی خپل طریقې زده کولای شي چې زه به څنګه دعوت ورکومه د دین طرف ته. قرآن کې الله سبحانه وتعالی سوی قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره. اے پیغمبر وایي د خلکو ته چې دا زما لار ده نیغه لار ادعو الى الله، د دعوت ورکوم خلکو ته الله طرف ته على بصیره د علم پرانا کی د وحی پرانا کی. نو غټ داعی په دې انسانانو کې غټ داعی هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. داغه نه به طریقې زده کې چې څنګه دعوت وکړي. ځکه چې د زمکه په مخ باندې غوره انسان دی، هغه انسان دی چې هغه ته الله په لار کې سخت تکلیفونه رسیدلي. نو ډیر ملګری دا شکوي شکایتونه کوي چې موږ ته دا مشکل راځي، موږ ته دا مشکل راځي. د دې ټولو مشکلاتو جوابونه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دنه پراته دي. هغه به ان شاء الله موږ ته مخ ته راشي. دا څو فائدې شو؟ نه لسمه فائده ده چې د رسول سم د سیرت مطالعه کول د دې سره به ستا چې پر رسول سم باندې کم ایمان دی هغه به ښه مضبوطي. ولې ځکه چې د سیرت په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم په نبوت د نبوت د رښتینوالي دلیل دی. دې کې به د رسول سم معجزې تاسو اورئ، کمې مرستې چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړي د هغه به مخې ته راځي. داسې نور ډېرې واقعې به راځي چې د هغې د لاسه به هغه تصدیق چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم من کوو او زموږ ایمان چې کوم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دی هغه به ښه مضبوطېږي او ښه به ډېرېږي. دا لس فایدې شو، دوه پسې نورې بیانې کړو. یو لسمه فایده د ژوند خوشحالي هغه په دې کې ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو. امام ابن القیم رحمه الله وایي فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وینشتي لار د کامیابی او د خوشحالی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مگر دا چې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه معلومه کی او په هغه طریقه باندې عمل وکړي. دا د خوشحالی لار ده او دا د کامیابی لار ده. نو دا غټه فائدہ ده په دې سیرت کې چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ ته خوشحالیان نصیب کړي او د دې د لاسه موږ ته د کامیابی لار اساني. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دنیا او آخرت کې خوشحالیان نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ته د کامیابی لار اساني کړي. دولسمه فائدہ د صحابه کرامو مقام پیژندل. ځکه چې سیرت کې ډېر واقعات راځي، تاسو به اورئ ان شاء الله چې څنګه د صحابه کرامو په خپل غریبۍ کې د رسول الله سره مرسته کړې ده. که یو کمزور دی د بدن ناغه څنګه مرسته کړې ده، څنګه قربانیانې ورکړي. د مشر صحابي نه واره د ټول اخرنه صحابي چې کوم دی دغه پوری تاسو ته دغه قدر او مقام هغه معلوم شي چې د څومره اوچت انسانان دي د زمکه په دې مخ باندې پیغمبرانو نورست او څومره قربانیانې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ورکړي دي، څومره قربانیانې دوی د دین لپاره ورکړي. داسې ناشنا انسانان. نو د دې انسانانو هغه قدر به تاسو ته معلوم شي او ښه به ډېر شي ستاسو په زړونو کې. الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. دا یو څو فایدې پتا دی کې 12 فایدې شو. دا فائدې چې سړی ووري دغه شوق خډیر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طرف ته. بیا دا اهمه خبره ده د خلکو کې چې سړی نظر وچورلی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې خلک درې قسمه دي. اولنی قسم هغه او دې خبرې ته اشاره امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد فی معرفة هدی خیر العباد په دې کتاب کې هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې یا خو هغه سړی دی چې هغه بالکل د رسول سم د سیرت نه لري دی، ژوند تیری د خپل خېټې سره کار دی، د خپل ښځې سره کار دی، د مور پلار سره کار دی، او د پټو د ځمکو سره کار دی او داسې ډېر دي. والله العظیم زه په دې خبره قسم خورم چې داسې ډېر خلک به موږ کې چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم صرف نوم پیژني بس
نورو ته دا پتم نشته چې دی پیدا شوی کوم ځای کې و، دی مړ شوی کوم ځای کې دی، د عمر څومره و، د ژوند څنګه و، دی په کوم ځای کې ورته پیغمبري میلاو شوې ده، کوم ځای ته هجرت کړی، عبادت یې څنګه کوو، د دې نه سره خبر نه دي. او دا ډیر دي زموږ په معاشره کې، دا ډیر دي. صرف ورته دا پته ده چې رسول صلی الله علیه وسلم نوم هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بس. او داسې به کې مشتي ما تاسو ته واقع یو پیر بیان کړی و چې د نایي په چاپ کې ناست وم، اولته یو انډین لګیا و، ډېرې غټې غټې خبرې کولې او دین په دې مسلو کې ګوتې والی و، په مخ یې نه ګیره و نه برید و، هر څه یې صفا کړي وو، نو غټې غټې مسلې بیانولې. ما ورته وایي ورور ته دومره غټې مسلې بیانې، ته به دین پوهې، دومره خبرې کوه څومره چې ستا مقام وي، په دین کې ګوتې مه وه. غوسه شو، ما ته تا ته زه هندو ښکارم، تا ته زه کافر ښکارم، موږ پېژنو دین او موږ داسې او موږ دغه. ما ورته وایي د رسول صاحب نوم څه دی؟ زه مې ته ډېرې خبرې کوې، نوم دغه څه دی؟ د کعبې په رب د قسم خورم چې هغه دغه شان وي، وایي د هغه نوم دی الله. بیا ورته ما وایي دا دې حل دی او فتوې لګوې، تا ته دا پته نشي چې ستا د پیغمبر څه نوم دی. نو بیا وایي چې د پیغمبر نوم پیغمبر دی، نومه پیغمبر خو مطلب دی پیغام راوړونکی. دا یو انسان دی چې الله له پیغام ورکړی دی چې ته ورسوه د مخلوق ته، خو د خپل څه نوم به وي که نه، هغه نوم ماته نه و معلوم. نو داسې خلک ګوره په موږ کې مشتي چې هغوی له دومره دي چې صرف ورته نوم معلوم دی، نور د مخکې د سره خبر نه وي. او چې د دې نه خبر شو د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند نه، نو ژوند به دې بدل شي. دا کېدی نه شي چې یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت اوري او په هغه باندې اثر نه کېږي. او چې کله پې اثر نه کېدو، نو دې سړي ته لاسنیوه کول پکار دي، ځکه چې دې پته نشي چې په کومه درجه باندې دی چې د دومره عظیم انسان سیرت دې بیانېږي او په دې اثر نه کېږي. چې واوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس داسې و، دی خپل لباس هم بدلوي. چې واوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک هغه داسې و، دی به هم بدلوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت داسې و، دی به هم کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته پاسته داسې و، دی به هم هغه شان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم خادي داسې و، دی به هم هغه شان کوي. لازم په سړي باندې اثر کوي. نو ما خبره دا کوله چې اولنی قسم خلک کم یو دي چې د سره پیژني نه. دویم قسم خلک هغه دي چې غلو کوي، د حد نه وړي. نو په کوم ورځ چې رسول صلی پیدا شوی دی په هغه ورځ اخترونه، په کوم ورځ چې مړ شوی دی په هغه ورځ اخترونه، او دغه شان ماتمونه، او دغه شان د اسراء او د معراج واقعه ده، په دې شپه باندې اختر او خوشحالي. دا خلک دي چې دوی د حد نه اوړېدلي دي. او موږ الحمدلله په منځ کې وو، خیر الامور اوسطها، نه به د حد نه اوړي او نه به کمیږي، نه به افراط کې او نه به تفرید کې. اولنی قسم هغه دي چې سره پیغمبر پیژني. دویم قسم هغه دي چې د حد نه اوړېدلي، کم حد چې شریعت مقرر کړي دوی د هغې نه اوړېدلي دي، نو نوي نوي کارونه یې شروع کړي، دا هم په غلطه دي. نو په منځ کې هغه خلک دي چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سیرت ته معلوم دي، او د هغه حدود سره ولاړ دي، کوم حدود چې شریعت یې ښودي دي، د هغې نه به مخکې نه اوړي. او د رسول صلی الله علیه وسلم سره زمونږ مینه الحمدلله، او الله دې دې مینې د لاسه مونږ وبخي. د هغې دا مطلب خو نه چې مونږ د سره دومره مینه وکړو د پیغمبر سره چې راوچتو کړو الله ته یې ورسو، دا خو بیا دې کار وران کړو که نه، د حد نه واوړي. دغه اولنی د سره مینه نه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. دویم دومره مینه کوي چې پیغمبر یو انسان چې هغه انسان دی، مخلوق دی، هغه یې راوچت کړو د خالق سره یو ځای کړو، دوم ظلم زیاتی وکړو. نو په منځ کې هغه خلک دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېر محبت کوي، خو دا وایي چې الله خالق دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی. کېدی نه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله درجې ته ورسي، کېدی نه شي چې الله خاص صفات هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دن نه. نو دا ما یو فائدې ته اوس ته بیان کړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک کې خلک په درې قسم لري، دا اهمه فائده ده، نن سره یاد ساتئ. او همیشه په دغه خلکو کې اوسئ
او دغه خلک د ځان نه جوړ کړي کم چې نه افراط کوي او نه تفرید کوي په منځ کې ژوند تیروي. بل اهمه مسله د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې مطالعه کول غواړي نو د هغې دپاره به هغه کتابونه ګوري کم باندې چې له پاسه لیکلي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې ده. داسې ستاسو ټولو په ذهن کې ده که نه؟ وایي سړی زه د رسول صلی سیرت ګورم نو ته به ورته څه وکړه؟ د سیرت کتابونه د الله والا. حالانکه دا غلط سوچ دی چې د رسول صلی سیرت په دې کتابونو کې صرف دی. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په قرآن کې مشته. قرآن کې دا سیرت شته کې نشته؟ شته. د رسول صلی الله سیرت په صحیح بخاری کې مشته، په صحیح مسلم کې مشته. دا ټول سیرت دی کنه. صحابي رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د سیدی سی وکړو، د سیرت نشو. رسول صلی الله جمعه ترانه نه وته مونږ په دې طریقه باندې وکړو، سیرت. رسول صلی الله د زکات مسله دي سی وکړه، د سیرت. رسول صلی الله جهاد لوته دا خبري وکړي، دا شروط بیان کړو، دا آداب بیان کړو، د سیرت. د ټول د سیرت کې داخلي خو دې ډیر خلکو دې ذهن دی چې د سیرت چې ته مطالعه کول غواړي دا غیر لپاره به لازم هغه کتابونه ګوري کم چې صرف د رسول الله د سیرت مبارک لیکل شوی. صحیح ده چې دا کار چې کوم علماو کړی دی هغه د دې لپاره کړی دی چې د مسلمانانو ته سانتیا پیدا شي. نو په یو مستقل کتاب کې د رسول الله سیرت بیان کړی. نور د رسول الله سیرت د قرآن کې مشتي، د رسول الله سیرت د حدیثو چې کوم مشهور کتابونه په ټولو کې شته. بل مسله دینه مخکې چې سیرت درسونه شروع شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت یو څو خصوصیات دي، خاص میزات پکې دنه پراته دي، خاص خبرې دي. اولنۍ خبره هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې دی په دې کې ټول تفصیل پروت دی او داسې بل یو انسان نشته چې د هغه دومره تفصیلي سیرت وي. څومره غټ خلک تیر شوي د ځمکې په دې مخ باندې سیرتونه شته، تاریخ پروت دی، مختصر تاریخ پروت دی. خو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیرت تفصیلی سیرت دی. کور کې دننه څنګه، کور نه بهر څنګه، دشمنانو په مقابله کې څنګه د مسلمانانو سره معاملاتو، سیاسی معاملات څنګه، د ملک حالات به څنګه ساتل، څه طریقې ښوولې دي، د اودسماتې پورې د ټول سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم شته. نو دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت میزه ده او خاصیت ده چې دې کې د ټول تفصیل پروت دی. دویمه مسله او دویمه میزه هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سیرت چې کم تفصیل سره دی دغه په سند سره دی، یعنی شک ته پکې موقع نه ملاویږي. صحیح ده چې منګړت روایت مشتي، منګړت قصې مشتي. موږ هغه خبرې نه کوو، موږ هغه صحیح سیرت وایو چې خط تفصیلی سیرت ته او خط په صحیح سندونو سره دی. او الله سبحانه وتعالی څنګه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت حفاظت کړی، لکه څنګه چې د حدیثونه دي کې احکام او عبادت بیان شوي، سند دی پلانی د پلانی نه اوریدي، پلانی د پلانی نه اوریدي، اله دا خبرې موږ ته رسیدي. دغه شان د سیرت موږ ته را رسیدلې، په سندونو سره رسیدلې. دا کوم سیرت چې بیانول کېږي د دې سینه چې یو مولا کتاب لیکلی دی چې څه په ځل کې راغلي دی، غي لیکلی چې څه اوریدلی د هر چا نه غي لیکلی نه، د خپ صحیح سندونو سره بیان شوی. او کوم ځکه چې کمزور سند دی یا منګړت روایت دی، علما او خوازه ویلي چې دا واقعیت رسول الله په سیرت کې د دروغ دي. نو دا حفاظت کوونکې په اصل کې الله سبحانه وتعالی. بل دې انسان نشي چې دغه د سیرت دې حفاظت شي او دغه سیرت په دې طریقه باندې راغلی او شروع شوی د سیرت ته کوم ځینې، یعنی د سیرت نقل کول بیانول د صحابه کرامو د وخت نه شروع شوی، دا ورسته نه دی شروع شوی. او بای باندې یو دلیل زما په ذهن کې اوس راغی، ان شاء الله په دې سیرت کې مخ کې بخپل راځي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه یې زوړ کې ومه او لاړم د خپل ترور میمونه رضی الله عنها چې د رسول الله بیبي او دای په کور کې مشپه وکړه او دا شپه مې وې د لپاره وکړه چې زه وګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې څنګه عبادت کوي. د اوس سیرت را نقل کوي
څنګه الله سبحانه وتعالی دې پیغمبر غ سیرت ژوندې ساتي. ورفعنا لك ذکرک، الله وی موږ بستا دا نوم دا بروخانه کو، دا به داسې کو چې همیشه به خلک یادوي، اوس یادوي. ان شانئک هو الابتر، ای پیغمبر یقینا ستا دشمن به خیر دی. کله چې رسول الله د زامن وفات شو مشرکین په خندا شو، وی دې میراث دی، صرف لونه دي او زامن مړ شو، نه دې به بیا څوک یادوي. الله وی دوی ته وایي چې تاسو دې چې تاسو به څوک نه یادوي، تاسو به خیر یې. نه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه زامن په وړوکوالي کې مړه شوي او پاتې شوي صرف لونه وي، د هغه تذکره الله سبحانه وتعالی داسې اوچته کړه چې کوم ځای کې د الله نوم اخیستی کېږي نو خوا کې اوس د رسول صلی الله علیه وسلم نوم راشي. دې بانک ته وګوره چې د الله نوم راشي د رسول صلی الله علیه وسلم پکې راشي. دغه شان په نور د عبادت مقامات دي چې هلته دا نومونه یو ځای راشي. او هغه مشرکان د مکی مشرکان چې دغوی لس زامنو دی یو کس او 15 زامن به 15 زامن به 8 زامن به، الله سبحانه وتعالی دغوی غ تذکره او نوم او نشان او هر څه ختم کړي. ما خبره دا کوله چې الله سبحانه وتعالی څنګه ساتل دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت، چې عبد الله ابن عباس یو معشوم شپه کې د خپل ترور کړه صرف د دې لپاره چې زه دا وګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت څنګه کوي. بدلته در فائدې لپاره یاد ساتي دا خبره چې یو خود احکام مسائل او د عبادتو د مسائل لکه د مانزه د اودس د زکات او نور عبادت چي په دې کې علما په سند کې ډیره سختی کوي، لکه کمزور سند قطعا نه قبليږي او چې قبلي د پر خپل شروط دي چې زموږ دا اوس موضوع نه ده. او د سیرت په واقعو کې او په روایتو کې علما لګه اسانی کوي، نو په دې کې به دومره سختی نه وي. اوس یو واقعه راغلي د رسول په سیرت کې علما بیان کړي د معمولی غونډې کمزورتۍ په سند کې شتي، نو علما د کمزورتۍ ته بیان ګوري. نو اوس مونږ کې دي چې په سیرت کې موږ بیانوم دي چې واقعي چې بعض علما باغې باندې جرح کړي چې دې په سند کې دا مسله شتي، خو بیان یې کوي چې جمهور العلماء بیانوي، غالبا علماء بیان دا نه چې سباله وسړی را پاس چې تا چې ابو لس کوم خبرو کړه هغه سند کې دی سند کې دی د دې په سند کې به دومره سختی نه کوي لکه څومره چې نور مسلو په دې اسانیدو کې سختی کوي. دا یو فائدہ ځان سره یاد ساتي. د دې بعضو خلکو د سي مثال لکه د مچ سجل کوي په ګندګۍ کې نه چې ته خزي ته نه شي، نو دا یو سړی به ستا ګنټه درس یا درسونه به ووري دا غینه به یو مسله راو بس نه خیر دا مسله کمزوري بیان کړي او غسمره چې فائدې دی هغه ټولې به هغه به پری دې سني کول پکار. د سیرت په سندونو کې علما اسانتیا کوي چې زه خیر د سیرت مسائل دا خو نه چې عبادت مسله تی جوړي یا عقیده سره ټکراو خوري نه، خو سیرت کې واقعا راغلي د اگر که معمولی په سند کې کمزورتي یو هغه چې منګړت روایت هغه بالکل نه قبلي دروغي سوچا یو هغه چې معمولی کمزورتي ای. به د سیرت شروع کول مخ کې اخرنی خبر هغه ده چې موږ چې کوم سیرت بیانو په دې کې یو څو میزات یعنی خصوصیات. اولنی خبره چې دا سیرت موږ د الله په توفیق سره خو واضح بیانو او خو په اسانه لهجه کې او په اسانه جبه کې، د دې لپاره چې مسلمانان وروڼه خويندې د ټول به پوښ. بس خلک خصوصا بعض علما ما سره بتو کیتا چې د پلانې ټکې ویلې او ته چې پلانې خبره کړې ده د پښتو په جبه کې نشته، د پښتو د قواعدو خلاف دي. دا غو موږ شکریا ده کو خو بیا دا چې بعض ځایونو کې قصدن هغه ټکي سره وی چې هغه مشهوري په معاشره کې اگر هغه د پښتو جبه خلافي د دې لپاره چې مقصد زمونږ دی چې خپل جبه نه خایو چې زمونږ لغت وینه او زمونږ فصاحت وینه. مقصد دې د مخامخ سره چې کم ناشته د دې دماغ ته د خبره ورچول او د دې زړه ته د خبره ورچول. نو ان شاء الله د سیرت په حتی الوسع په اسان او الفاظ کې او په واضح طریقې سره بیانو د الله په توفیق سره.
دویمه مسله په دې سیرت کې به ان شاء الله منګړت روایت تاسو نه اورئ نو کوم سیرت چې به بیانو مزید الله په توفیق سره دا به هغه سیرت چې د دې سندونه به صحیح ان شاء الله او منګړت قصې پالتو قصې دې خبرې چې د عقیدې خلافي د منهج خلافي د سلف او د منهج خلافي د سلفیت خلافي اب ان شاء الله دغه دې سیرت کې نه ها دا فائدہ برته بیانومه چې په دې واقعې کې بعض خلک دې قسمه قصې کوي خدا منګړتي هم تاسو د علم زیاتولو لپاره بیانو چې تاسو ته پته ولګي چې خلک دلته دا قصه کوي خدا دروغ ده لکه مثال اسی مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعه دا راځي ان شاء الله نبی هغه غار کې ناس درې ورځې نبی بعض علما دا خبره کوي بعض کتابونو کې شتي چلته بیا جولا راغو او کوتر رالو التغیږي واچولیو دا غیدل سبیا مشرکان چې له غویدل ته وسوک نه دا منګړت خبره به سند خبره نو دې قسمه فائدہ به تاسو ته بیانوي چې دې کې خلک دا قصې کوي خدا منګړت ځکه ګور عقلوم دا وای الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر حفاظت کړي د بدغه ذکر او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو ناشنا خبره خدای ده چې الله د غوی حفاظت کو او د غوی د غار ښکارو په دې کې څه تعجب دی چې هغه پټ دی او الله حفاظت کړي په دې کې څه تعجب شته او بیا غار پټ دی نو هغه ته نخ کوي کنه خو چې غار کولاوي او غوته نه ښکار شي دوز الله سبحانه وتعالى ناشنا طاقت دی درېمه خبره په کوم ځای کې چې هم منګه سواقع بیانو د رسول الله د ژوند څخه خبره کو دا غینه به یو درس او عبرت او فائدہ غو لازم بیانو ځکه چې د سیرت د دې لپاره زنه بیانوم چې خلک زما صفاتو کې او نه دې لپاره بیانوم چې مال په سوکسه دنیا راکې او نه دې لپاره بیانوم چې تاسو نه پېچاندې علم او نه دې لپاره بیانوم چې زما شهرت وشي نه دا چې بیانوم صرف محض د الله سبحانه وتعالى راضي کولو لپاره او د دې لپاره چې موږ د سیرت په خپل ژوند کې راولو دا غیر لپاره به لازم دی چې کوم ځکه موږ سم مسله بیان کو دا غیر به فائدہ راو باسو چې دې مسله کې دا فائدہ ده څلورمه خبره ان شاء الله زما طریقه به د سیرت بیانولو کې چې کوم ځکه هم څه خبره موږ بیان کو په سیرت کې ناغه بیا پتل کې اچو یو طرف ته د رسول الله سیرت او بل طرف ته زمنګ وسنه حال دې موازنه وکړو چې موږ څومره وبو کیو د دې نه بغټه فائدہ موږ ته ملوي پنځمه خبره زه په زیبه د عقیدی مسلې ته اشاره کوم او زه په زیبه د عبادت او احکام او دې طرف ته اشاره کوم او ان شاء الله د الله په توفیق سره اگر کدا د دې سیرت ختمه ده چې په کوم ورځ رسول الله وفات شو دا به د سیرت اخرنه درس چې رسول الله وفات شو بیا په مدینه کې څه احوالو دا وخت پورې پتن شي ژوند دی به مړ به کو چرته الله غزي ته ورسول او دا سیرت پوره شو نو ناشنا فواید ناشنا حکمتونه ناشنا درسونه ناشنا عبرتونه دا به ستاسو په خوا کې دا به ستاسو مخې ته خپاسانی سره تاسو دا غینه فائدہ حاصل ورشي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې دا سرته ورسو او الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې په دې سیرت باندې عمل وکړو د عربو دینی حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان د عربو اجتماعي حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان دغوی معاملات د زنانو سره دغوی معاملات د بچو سره دغوی معاملات د ملګرو سره د خپل خپلوانو سره د ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو به دغه نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او دغه د ولادت مسله او دغه د قوم مسله دا ان شاء الله بیانو الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ د رسول الله سیرت دي بیان کو څنګه چې دغه حق او به الله سبحانه وتعالى باغی باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين